پکور کې تصویر ساتل په طریقې د تعظیم سره ناروا دي. تصویر دې سره دی او بیا هغه یو خیسته سیس کې بند کې شیشه کې او مخامخ راز وړن کې نو دا ناروا دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هغه کور ته د رحمت ملائکی نزي چې په کم کورونو کې تصویرونه نو تصویر اغستل او بره لګول یا د تعظیم داغي عظمت کول او خیال ساتل دا مکروه دي. که یو کارپیټ دی یا بستر ده یا فرش دی چې پاغه خلق خپې گدی یا ډډه ورته لګای او پاغه تصویر دی نو مکروه نه دی ځکه هغه به د پاسه په خپې گدی نو دی بی عزتی ده یا ورته ډډه لګې نو دی بی عزتی ده نو بیا مکروه نه دی. که یو تصویر په یو صادر باندې دی او تا دیوال پورې وتړ او دې تراو نو بیا مکروه ده ځکه دا خو ته تعظیم کې. نو زمونږ استادو زمانہ کې اکثر ملګری د خپل پیر صاحب نه فټوان وباسي او بټوو کې ګرځي. دا زمونږ د پیر صاحب تصویر دی. دا الله بندا خلق پیران او مرشدان د دې لپاره نسی چې الله ته ورسای او ته د خپل پیر صاحب نه پټو باسي پټو خو ناروا ده. د حضرت نوح علیہ السلام دور کې چې د خلکو د بوتانو عبادت کاو دا تاریخ کتل دی بوت تسوک خدای وای دا هم د دې د وجې نه جوړ شوی چې د دوی د نیکانو سره ډېر محبت او ډېر مینه وه. نو چې یو ولی او بزرگ به وفات شنو دی به داغه قبر ترال او جړل به نو شیطان ولا راغه وي ته خډیر زیات جان دی قبر خاون پسې خپه و یا وی یو کار کوي کنه وی چې کله ولی او بزرگ وفات کیږي نو داغه تصویر جوړوي او هغه تصویر ورله په دې خزبان کېدای نو بیا چې کله تاسو د دې مړي ملاقات کوئ نو تصویر به در تخکاری نو تسلی به مو کېږي نو بیا به چې ولی او بزرگ مړ شنو داغه به تصویر واغست کانی باندې به تصویر جوړ کاو داغه په خزه به ودرو بیا به ولا قبر تراته او هغه خزیته به جړل او تصویر به کاته دا سلسله رو وګدیدا. دا سی وخت راغی چې کشرانو ته شیطان وی تاسو ورته صرف جاړی دی تصویر ته وی ولی وی تاسو پلارانو به ورته سجدې لګولې دا خو تاسو خدای دی. نو اکثر الکان او کالجیان او سکولیان دا گمراه خلق دوکه کوي. اوس هم دې زمانہ کې په سکولونو او کالجونو کې وهابيان او شیعاګان او قادیانان دا غلط ډلې ټول الکان گمراه. نو شیطان هم پهله د الکان گمراه کړي دا خو خالی او ذهني وې خدي ته مون خو اسی جاړو سجدي ورته لګو یا سجدي ورته لګوي نو بیا به ورته سجدي لګول او بیا به دا سه حتی خبر اورسیده چې بیا تی هغه ولی او بزرگ کټ شو ارچا به ځان له تصویر جوړو هغه ته به سجدي لګول نو بنیاد د دین جوړ دی. مونږ او تاسو چې د یو پیر صاحب د یو مرشد انتخاب کو خبره ده نیکانو خلکو سره مجلس او نیکانو خلکو سره ناستا سړی الله ته نږدې کوي او شیطان زمونږ او تاسو مړ نه دی ګوره هغه دا چلونه شروع کړی دي پیرانو نه مونږ تصویرونه وباسو جیبونو کې ګرځاو او په کورونو کې ګدو دا زمونږ د پیر صاحب تصویر دی او قمقل بیا خپلم کی الله بنده دا ناروا دي تصویر چې د ارچای ناروا دي. نو دې سره احتیاط کوئ ښه شیطان ته به ویښ کېنئ نو بیا به بچ